ښه نه نو داسې خو نه ده چې اوس واده وشو بس خبره ختمه شوه بیا به راغونډ شو مبارکۍ له به ورشو بس بنډار به جوړ کړو قصې به وکړو نو اوس کور کې یم زه دروځم صحیح ده اوکې زه سم زبیله ملګري واده تیر شو په خیر او په خیر تیر شو ګوره زبیله بیګا ته کور ته بیا ناوخته راغلی پلاره نو د هوټل واده همداسې وي نو چې د هوټل واده داسې نو شپه به دې کړې وه سهار به راتلې نو مال بیا به ته غوسه یې چې زه ځان لم کور کې راغلی به وي ستا دپاره راغلم چې داسې در سره زما غم و نو وخته به راغلی وي ښځه صحیح ده پلاره بیا به نه تکرارېږي اوس زه ځم او ملګری راته په تمه ده زه لاړ شه خو په وخت کور ته راځه داجی ولې زوی داجی او 500 روپۍ مې په کار وی تا ته خو ما پرون 100 روپۍ درکړه دې څه کې والله هغه څه ملګري کابل نه راغلي وو نو چکر ته مې وړي بس ارانه مصرف شوې داسې عادي وې مصرف شوې یو خو دې ملګري تشپانې دي اوسګار خیل دي او بل ته داجی چې پیسې نه راکې خو چې نه درکو نو خبرې راله چشته کې خبره د پیسو نه د بچي ما هر څه ګټلې هم د ستا دپاره دي ښځه تا راته ته ووایه بېګا څه ټایم ته راغی څه ټایم خو 12 بجې وې داسې عادي ووایې 12 بجې وې 12 بجې خو بس بیا نیمه شپه وي بله ورځ دلاور کاکا زوی چې راتلو د شپې ناوخته لاره کې چوویشتو دا د کیسه ختمه شوه اوسه پورې څوک تپوس هم نه کوي تر کومه به ته زه ژوندی یم بچې نور لارې ته راشه دا فضول ګرځېدل پرېږده پیسې اوس راکې که نه د پیسو خبره نه ده زویه دا بار بار ما ته پیسې مه یادوه ښه دا وله 500 روپۍ صحیح ده بیا به نور وخت راځم خو ګوره آینده کې خیال کوئ چې دا خبره بیا تکراري نه شي زبیله کېنه دلته کار مې در سره بیګا چېرته وې ته چېرته وم خو هغې کوټه کې پروت وم که نه وی هغه کوټه کې پروت وم زه ته پوهېږي ته بیګا 3 بجې کور ته راغلی او همداسې زما تر خوا تېر شوې تا څه فکر کوو چې زما بابا جان وده دی نه زه وده نه وم همداسې د وده کولو تمثیل مې کړی سم سړی شه نو چې ښه پوهېږي چې 3 بجې رالم نو بیا ولې مانه پوښتنه کې زه پلار یم زما دا حق جوړېږي زه تا نه پوښتنه وکړم ته زما اولاد یې 20 ځل مې درته ویلي په دا نیمو شپو دا راتګ پرېږده داسې ملګرو سره مه ګرځه سبا به چا په دا سر ویشتې نو چا نه به زه بیا تپوس کوم بیا به هغه ساعت سره ګورو چې څه کېږي پوره به مې راغلي ته خو اوس نه پوهېږې که نه خو چې سبا دې ښځه وکړه که نه اولادونه دې پیدا شول که نه نو بیا به د روپۍ ټک ته ناستې والله کې د همدغه ملګري په کار راشي خو دغسې پاکه راته ووایه که نه چې څه درنه پیسې غواړم وایه نه در کوم د پیسو مشکل دی بس زه به وځم چې د هر کمۍ را پیدا به یې کړم او خپله به یې په ځان لګوم مصرفوم به خبره د پیسو نه ده خبره درته زه د نیمو شپو ته راتګ کوم مړه بس غوره غوره ماته نور مه کوه زه ښه پوهېږم چې مور به مې ستا د دې غورېدا د وجې مړه شوي او مونږ کې دې مې زړه وچاو مور دې زما د وجې نه ده مړه شوې
ولا دا هفته هم میله ښه وه ښه ګرمه وه ښه ها والله نن ښه مال هم خرڅ شو هو والا هغه بیچاره احمد مالونه تر اوسه پورې و هغه خرڅ نه شو چې دا ولې دا څه وی ها والا چې زما د زړه زما په سر ورش باندې आवाज نه دی هغه ته مه په قهر کېږه یا الله اواز زما پښتا د زړه زما په سر دا څه شی دی یا الله زما د زړه زما په سر باندې مه خفه کېږه هغه ته مه په قهر کېږه یا الله زما د زړه زما په سر مه خفه کېږه زبی الله کاکا زبی الله زبی الله څوک یې لکه زیمه سلیمان او خلیل خرازه یا الله ته راباندې پرده واچ السلام علیکم وعلیکم السلام تر بچا خی رو رخی جوړي صدقه مهرباني کې خلیل څنګه خیمه سلیمان څنګه چل دی ولې د خفه کاکا چیرته دی اب هغه خو بازار ته تللی راځي ولې چوپ شه زه پوهېږم چې تا کاکا سره کوم عمل کړی و ظالمه هغه دې وهلی دی او بیا دې په بوجۍ کې اچولی او په دشته کې دې خطا کړی دی ما او خلیل په هغه لاره تلو نو په یو بوجۍ مې نظر شولو چې هغه ته ورنږدې شو چې ومې کتل په هغه کې کاکا او هغه یو څه وویل غواړم چې تا ته یې ووایم څه ویل ووایه که نه د هغې نه مخکې ته ماته دا ووایه چې تا ولې کاکا سره داسې وکړل او ما وکړل په دې خاطر چې زه تېنه نور تنګ راغلی وم د هغې د غورېداو خبرونه نور تنګ راغلی وم ماشومتوب کې چې څنګه زه پیدا شوم نو د هغه بدبخته له وجې زما مور مړه شوه ما د مور مینه ونه کتله چې زه لوی شوم نو ما دا فکر وکړو چې دا به ماته د پلار او د مور دواړو مینه راکړي خو نه دوی ما سره هېڅکله په مینه خبره نه ده کړې او نه یې ما سره مینه کړې د نورو خلکو پلاران چې وګورم او خپل پلار نو غوسه مې راشي چې زمور په ځای مې دا مړ شوی او نه ښه به وه زه د هغې نه تنګ راغلی وم بهر مزه ملګرو سره مګر زه شپې ولې ناوخته راځي پیسې دې څه له پکار دي د اعصاب مې ورته خراب شوي وو نو ځکه مې ورسره داسې وکړل چې پرې ترې نه خلاص شم د دې پلار نه خو نه پلار ښه دی و ظالمه ته څه خبرې چې ستا پلار تا سره څومره مینه کوله موږ چې کله هغه بوجۍ ته ورنږدې شو د هغه نه همدغه یو غږ کېده چې یا الله زما په سر زما د زوی نه مه خفه کېږه هغه ته مه په قهر کېږه او تا څه وکړل چیرته ځې زه ورځمه چې پلار نه بخښنه غواړم او راولم کور ته اوس وخت تیر دی ستا پلار مړ شلو نه وایي چې تا دروغ دي تا سراسر دروغ دي تا رښتیا دي او ته څه وې چې زما پلار بدبخته خو ته کله چې ته پیدا کېدلې ستا مور په تا باندې مړه شوله او اوس دې خپل پلار په خپلو لاسونو مړ که د ژوند دواړه هستیانې دي په خپلو لاسونو ختمې کړي اوس کوه افسوس وخت درنه تیر دی ځه چې ځو خلیله السلام علیکم قدرمنو کتونکو د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و مور او پلار د خپل اولاد سره څومره مینه کوي
چې د هغې دپاره خپل مرګ ته هم غاړه ږدي. نو الله جل جلاله د هغه انسان سره د 80 میندو نه زیاته مینه محبت کوي او موږ او تاسو څه کوو. نو راځئ د خپل مور و پلار قدر او عزت وکړئ، داسې نه چې بیا درنه وخت تیر وي او ارمان کوئ. که ویډیو مو پوره کتلی وي نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې ولیکئ چې پوره وکتل شو. تر بیا هم په الله سپارو. په مخه مخه والسلام. اکشن. اوس وخت تیر دی، پلار دې مړ شولو. سوی ځکه خانده ما زه شروع ده. اکشن. یو 500 روپۍ مې په کار وي. زبیله تا ته خو ما پرون 1000 روپۍ درکې. پلاره د کابل نه څه ملګري راغلي وو نو بس خرچې وکړي ستا د کس ته. اکشن. خلیله څنګه یې؟ خیمه. اکشن. وخت خو 12 بجې وي که نه؟ 12 بجې وي که نه داسې عادي وګڼې 12 بجې وي. 12 بجو نه خوا بیا نیمه شپه وي.